او محترم ملګري پوښتنه کړې ده د مہر باره کې چې مہر څو روپۍ کیږي نن سبا 1,00,000 روپۍ کیږي 2,00,000 روپۍ کیږي څو روپۍ کیږي محترم ملګري مہر زیاته اندازه معلومه نه ده 10,00,000 8,00,000 2,00,000 خو لیکن کمه اندازه چې هغې نه بعد مہر نه صحیح کیږي هغه 10 درهمه ده د 10 درهمو نه کم مہر نه صحیح کیږي او دا 10 درهمه سپینو زرو په اندازه باندې سپین زر په اندازه باندې وزن یې 2 تولې ونیمې ماشې کیږي 2 تولې ونیمې ماشې دا ته بازار ته لاړ څه کوم ځای کې چې ته اوسېږې او زرګر نه پوښتنه وکړه چې 2 تولې ونیمې ماشې سپین زر څو روپۍ کیږي بس دغه د مہر کمه اندازه ده نو که یو سړی غریب وي پیسې نه لري بس دغه اندازه د مقرر کی او که یو سړی مالدار وي په هماغه اندازه د مہر دا مقرر کی له دغو روپو نه چې تا پوښتنه وکوله له دې نه کم مہر نه صحیح کیږي ځکه مہر کمیږي او زیاتیږي سپین زر جګیږي او قیمت یې کمیږي نو چې څومره دغو سپینو زرو روپۍ سوې نو هغه د دغې مہر کمه اندازه ده